بلال احمد صاحب وایي چې مفتي صاحب په قضا مونځ کې محدودیت شته او کنه، مطلب په یو ورځ کې مونږ څومره قضا مونځونه کولی شو. زما قضا مونځونه ډیر دي، نو زه کولی شم سهار څومره چې هر څومره وغواړم او کنه. مفتي صاحب په قضا مونځ کې ترتیب پکار دی کنه. کله چې قضا مونځونه هغه د 15 نه سیوا شي بستانه ترتیب ساقط شو، بیا په هر ترتیب سره دا مونځ کولی شي. خو دا به ځان سره هغه یاد وساتي چې ستا لپاره هېڅ محدودیت نشته. که ته د هر مونځ سره یو مونځ کې هم ټیک ده، که ته دوه مونځونه سره کې هم ټیک ده، که ته د هغې نه علاوه ټایمونو کې مونځونه کې هم ټیک ده. صرف د دریو اوقاتو خیال به وساتي چې په هغې کې مونځ کول هغه روانه دي، یو نور راختل، یو نور پرېوتل، یو نور چې په سر باندې ولاړ دي. د دې اوقاتو نه علاوه ته قضا مونځ هغه په هر وخت کې کولی شي او په هر مقدار کې کولی شي. ستا دپاره څه محدودیت هغه نشته. نعمت صاحب چې السلام علیکم، مفتي صاحب زما یو سوال دی چې ما په خوب کې د حضرت صلی الله علیه وسلم زلفې ولیدي او بیا چند شپې بعد ما د حضرت صلی الله علیه وسلم مبارکه مقبره ولیده. زه په مقبره کې شا او خوا راګرځم. د دې څه تعبیر دی؟ تقوا او پرهیزګاري د دې علامت دی. الله جل شانه زموږ د ټولو نصیب وګرځي. خالد جان صاحب چې السلام علیکم مفتي صاحب حامله ښځه چې په خوب کې سورې فجر ووایي نو دې څه تعبیر دی؟ د دې تعبیر دا دی چې ډېر زیات فکر دی ورسره چې یاره ما ته به تکلیف وي او ما ته به درد وي او دا به څه کېږي. فکر دی ورسره یوه خبره، او دویمه خبره هغه دا ده چې الله جل شانه ته په دې کې خوشخبري هغه هم نصیبه کړې ده چې الله جل شانه به ښه اولاد درکوي، خوشحالي به درکوي، تندرستي، ښه صحت به درکوي. د دې خبرو علامت دی. شفیق خان وایي چې السلام علیکم مولانا صاحب، زه ډېر پریشان یم. ما په خوب کې د خور سره واده کړی دی او ما ته پته نشته او د کورنۍ په وجه او خور مې هم واده شوې ده او زما نه مشره ده. تعبیر راته سره راکړه، جواب راکړئ ضرور. دا خو ډېر ښکلی او بهترین خوب دی. ستا د خور د طرف نه به تا ته ډېره لویه فایده حاصلېږي، تا ته به خوشحالي حاصلېږي، سکون او آرام به درته حاصلېږي. دې کې څه بد خوب کې صحیح په ویښه باندې هغه شانتې نه دې کې د پریشانۍ څه خبره هغه نشته. اسرار خان وایي چې مفتي صاحب یو مولانا صاحب مې اورېدو، هغه یوه وظیفه بیان کړه. هغه دا چې یا لطیف څوک 1,25,000 ځله ووایي، بیا د هغې نه بعد هره ورځ 333 ځل ووایي، نو هر جایز کار به الله جل شانه ته پوره کړي. وضاحت وکړئ، مهرباني به وي. ډېر یقین سره زه ستاسو بیان اورم، ډېر په شوق سره اورم. ستاسو خبرې په ما ډېر اثر کوي. دا 1,25,000 او 333 پیرې دا څیزونه ویل یا لطیف وغیره، دا چېرته ما په قرآن کې نه دي لیدلي، دا چېرته ما په حدیث کې دا مقدار نه دی لیدلی. یا لطیف خو د الله جل شانه نوم دی، هغه رابلل په دغې باندې دی. رابللو کې یا لطیف ویل دې باندې ثواب دی. الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله ښکلي نومونه دي، په هغې سره الله رابلي. نو یا لطیف الله رابلل دي په ښکلي نوم سره. په دې کې قباحت نشته، په دې کې ثواب دی. خو دا مقدار چې قرآن او حدیث کې ما نه دی لیدلی چې 1,00,000 پیرې به دا وي، 15,000 پیرې به ورسره دا وي، 333 پیرې به ورسره دا وي. دا مقدار ما ته نه دی معلوم. چا چې ویلي دي هغه نه یې تپوس وکړه چې دا په کوم ځای کې راغلي دي. لایق خان وایي زما کور والا ماله خوب کې 3 ځله په خوب کې راله او زه سره هم بستري کوم چې سهار مونځ له پاسم نو ځان چې کومه هېڅ ناباکي راپورې نه وي، مني مې نه وي خارجه شوي، بار دا خوب وینم. ډېر عاجزانه درخواست دی څه تعبیر وښایي. دا ښه خوب دی، د خوشحالۍ علامت دی او د خوشنصیبۍ د خوشقسمتۍ علامت دی. ته داسې خوب ویني. دویم سره دا ویني چې رقص ناپاکي نه. فقهای کرام فرمایي چې په داسې سړي باندې چې هغه په خوب کې ویني چې زه د چا سره جما کوم او دی سهار راپاڅي، په ده باندې د منع اثرات نه وي، په ده باندې غسل په ده باندې واجب نه دی. امام محمد رحمت الله علیه یو ځای کې هغه فرمایي هغه تحقیق دا دی چې د دپاره احتیاط دا دی چې دی بیا هم غسل وکړي. احتیاطاً که څوک غسل کوي هغه به ډېره بهتر وي، نو غسل په ده باندې شته نه. واحد شاه صاحب السلام علیکم مفتي صاحب، انور نام معنا څه ده؟ انور الله اعلم څه لیکلي دي. دا چې ته بیا په انګلیش کې ولیکې او 2-3 دغه سره طریقو سره لیکې نو بیا موږ پوهېږو. اردو کې مې لیکلی څه شی دی؟ انور دی که انور الله اعلم.